د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. امریکا زلزله ځپلو سره 55 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپره کړې اعلامیه کې راغلي چې امریکا په افغانستان کې پر وروستۍ زلزله خواشیني څرګندوي او بشردوستانه مرستو ته تیاره ده. بهرنیو چارو وزارت وايي ولسمشر بایډن امریکایي خیریه بنسټونو ته امر کړی چې کولی شي په ازادانه توګه په افغانستان کې اړمنو ته خپلې مرستې ورسوي. په همدې لړ کې امریکا ویلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې به په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره 55 میلیونه ډالر مرسته کوي. په دې توګه له افغانستان سره په روان کال کې د امریکا د بشردوستانه مرستو کچه 240 میلیون ډالرو ته ورسېده. بل لورته مالیې وزارت وايي د یو ټن ډبرو سکرو بیه له 90 ډالرو 200 ډالرو ته لوړه کړه. مالیې وزارت د ډبرو سکرو د بیې د لوړېدو امر کړی دی. د مالیې وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي ده چې په نړیواله کچه د ډبرو سکرو بیې لوړې شوې دي. نو له همدې امله یې د یو ټن ډبرو سکرو بیه له 90 ډالرو 200 ډالرو ته لوړه کړې ده. سرچینه وایي چې له دې وروسته به صادرېدونکي سکاره د 200 ډالرو د نرخ له درکه محصول کیږي. مالیې وزارت ټولو ګمرکونو ته امر کړی چې دغه پرېکړه سر له سبا عملي کړي. په وروستیو کې پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو کې بې مخینې ډېروالي هیوادوالو ته اندېښنې پیدا کړي دي او دوی وایي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو دغه ډول صادرات ښیي د هیواد د راتلونکي لپاره زیان لرونکي مسله وي. افغان حکومت د همدې اندېښنو په تړاو د ډبرو سکرو بیه لوړه کړې ده او پوتین وایي له افغان لوري سره د اړیکو پراخولو په لټه کې یو. پوتین وایي له نوي حکومت سره د اړیکو د ډیرولو په لټه کې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تاجکستان ته راغلی او هلته یې له امام علي الرحمن سره د لیدنې پر مهال ویلي چې دوی په سیمه کې د ثبات د ساتلو لپاره هڅه کوي. د پوتین په خبره دوی همداراز د افغانستان په تړاو هم اندېښنه لري خو هڅه کوي له نوي حکومت سره خپل اړیکې پراخې کړي. د په خبره له نوي حکومت سره د دوی پر اړیکو سخت کار روان دی او ترڅنګ په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کوي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.